د بلوچستان ایالت په مختلفو ولسوالیو کې د اګست له 15 په پیل شوو حملو کې 10 پاکستانی پوځیان هم وژل شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت وايي په دغه خونړیو حملو کې په مجموعي توګه له 90 ډیر کسان وژل شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف دغه حملې په سخته غندلي او ویلي دي چې په اصل کې ترهګر غواړي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي همکاریو ته زیان ورسوي. जो मंसूबे चल रहे हैं उनको रोका जा सके और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सके. شریف د کابینې په غونډه کې وویل چې د پاکستان د حکومت اراده ټینګه ده او حکومت ته د ننګونو جوړونکو عناصرو پر ضد به سخت اقدامات وشي. خو د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې له ناامنیو سره د مقابلې لپاره پوځي عملیات سم ګام نه دی. په لندن کې د امنیتي چارو شنونکي ډاکټره عایشه صدیقه وایي چې تاوتریخوالي ته په تاوتریخوالي ځواب ورکول د حل لار نه ده. ایکټیویټي جو ہے وہ بلوچستان میں بڑھ گئی ہے. دوسری طرف ملیټنسي جو ہے उसमें भी पिछले په بلوچستان کې سیاسي فعالیتونه ډیر شوي او ترڅنګ یې په تیرو 2-3 کلونو کې په شورش کې هم زیاتوالی راغلی دی چې نه یوازې پکې نرم اهداف یعنی ملکیان بلکې پوځي اهداف هم په نښه شوي دي. اډې ہیں ان پہ بھی حمله کیا جا رہا ہے. یہ اس بات کی دا د دې ښکارندویي کوي چې سختدریځتوب د هیڅ سیاسي ستونزې حل نه دی او نه هم بالمثله جواب ورکول بلکې د سیاسي ستونزو حل د سیاسي لارو ضروری دی. کاروائی نہیں ہے بلکہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں ان کا حل ضروری ہے. د پاکستان بلوچستان ایالت له اوږدې مودې راهیسې له ناامنیو کړېږي. هلته د مختلفو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا حملې کیږي چې تر ډیره پکې امنیتي ځواکونه په نښه کیږي. د پاکستان د شخړو او سولې انسټیټیوټ د فکري مرکز د ارقامو پر اساس تیر کال په بلوچستان کې شاوخوا 190 حملې شوي چې پکې 150 پاکستانیان وژل شوي چې په ډله کې 114 امنیتي ځواکونه دي. د وژل شوي سیاسي رهبر نواب اکبر بوکتی د قتل 18 تلین پر مهال شو تازه حملو کې د پولیسو مرکزونه د اورګاډو شبکې او نور حکومتي تاسیسات په نښه شوي دي. نواب اکبر خان بگتی کی برسی لیکن اس کے ساتھ ساتھ د نواب اکبر بگټي د کلیزې خبره هم ده خو بلوچستان په یو داسې وضعیت کې دی چې ځایي خلکو سره پکې هیڅ خبرې اترې نه کیږي چې دې سره افراطیت او ترهګري شدت پیدا کوي. د دې حلول یو سیاسي کار دی خو د پاکستان حکومت دې مسئلې ته هیڅ پام نه کوي. سیاسی عمل ہے جو کہ جس پہ جو پاکستان کی حکومت ہے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہی. د ویلو ده چې په بلوچستان کې پاکستانی طالبان هم فعالیت لري کوم چې ویل کېږي له بلوچ لیبریشن آرمي په نوم ډلې سره نږدې اړیکې لري. بلوچ بیلتون غوښتونکي د بلوچستان ایالت له قانونو غیر منصفانه ویش له وجې وسلوال فعالیت کوي. بلوچوں کی بات سننا ان سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. د بلوچانو غږ اوریدل او ورسره خبرې کول ډیر مهم دي. اوس 80مه لسیزه نه ده چې یوازې به پکې ټکول کېدل. دا کار جابر حکومتونه کوي. دا چې بلوچان یا افراطي بیلتون غوښتونکي د وینو تویولو لار انتخابوي هم خپل کوم دلیل لري. هغوی هم باید ومني چې دا یوه اوږده جګړه ده. تو یہ بھی ان کو بھی ماننا ہے کہ یہ ایک لمبی جنگ ہے. د دوی په حملو کې د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیزونو پورې اړوندې پروژې هم زیانونه ویني. په دې لړ کې په سیمه کې چینایي کارکوونکي هم په نښه شوي دي.